نبی علیہ السلام مبارک فرمائی من کان له ساعتا چا سره چې توان او طاقت د قربانی وی سره د توان نا قربانی او نکړه داسی امتی زما دا د زمن عیدگاه ته نرازی اختر مانزه ته د نرازی ولی قربانی نکی چې په دې کې تاوان دی او د اختر موسی بغیر د پیسو د قربانی نه د دې ته راځي قربانی واجب ده د لوی اختر 2 رکعاته موس دام واجب دی سره د وسنه قربانی نکه او اختر مانزه ته راځي نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې قربانی نکی او وس لري وی هغه د عیدګاه ته او د اختر مانزه ته نه راځي دا ډېر سخت وعید دی